یاره نور څومره انتظار دا ستا دپاره وکم منزل نور څومره مزل پر دغه لاره وکم د هغه راشې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سرخوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان مې خو چې دلته راشي یاد صاحب د دنیا لوی بشر دوستان مې خو چې دلته راشي خاتم تعین او شیروان مې خو چې دلته راشي ته چنګیز خان او منګل خان هلاکو خان جوړ شي یا رنجر سنګ یا اکبر تیمور یا ګلبن خان جوړ شي ډېر ښایسته څه خپله موږ د سرخوړلي عقل سر ته ناست یو او نورو ته سیوري جوړوو په خپله لمر ته ناست یو نو ډلګی جبهه تنظیم وطنه په شرق او غرب شمال جنوب باندې تقسیم وطنه ډلګی جبهه تنظیم وطنه په شرق او غرب شمال جنوب باندې تقسیم وطنه او سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري لا وینې غواړي په سرو باندې مړه نه شوله دا د دوزخ کومه کوټه ده چې سړه نه شوله اول به ووژني په بل بیا زموږ خپل راشي د یو حجاج له ظلمه خلاص نه یو چې بل راشي نو ربه د دوو عمریانو یو دریځ راکه یو عمر راکه یو عمر عبدالعزیز راکه یو عمر راکه یو عمر عبدالعزیز راکه ډېره مننه ټول روبر پښتون ولس ته سلام او مینه